أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وتفقد الطير فقال ما لي لا أرى الهدهد أم كان من الغائبين لأعذبنه عذابا شديدا أو لأذبحنه أو ليأتيني بسلطان مبين. مخکې ذکر وشو چې د سلیمان علیه السلام درې قسمه لښکر، یو د جناتونه، یو د انسانانو او یو د مرغانو. نو حضرت سلیمان علیه السلام لټون شروع کو، تفتیش شروع کو د مرغانو، یعنی حاضری واغسته د مرغانو. نو سلیمان علیه السلام اوه ما لی لا ارى الهدهد ام کان من الغائبین، څه شوي دي ما لره چې زه نینما مولا چرګک په نظر باندې ناراضي. ام کان من الغائبین، یا ده د غیر حاضرونه ده، ګوره غایب ده غیر حاضر ده، او کنه زینینا. سلیمان علیه السلام ته معلومه شوه چې مولا چرګک نشته. سلیمان علیه السلام حکم جاری کو لأعذبنه عذابا شديدا أو لأذبحنه أو ليأتيني بسلطان مبين، چې خامخا زب سزا ورکوم دته سزا سخت، او یا به حلالو مدلرا، یا به دی راوړي ماته دلیل ښکارا، یعنی معقول وجه به ماته ښایي چې څه وجه ده چې دا غیر حاضري کړې. نو که داسې معقوله وجه وه چې شرعا د هغې عذر هغه قابل قبول، نو بیا خو خیر دی. او که داسې معقوله وجه نه وه، نو بیا به دله سخته سزا ورکړو، هغه به د جرم مناسب سزا. که خالص بے وجه غیر حاضری کړي، نو بیا خو به سزا ډیره سخت، او کنه څومره جرم کمیږي نو دومره به سزا کمیږي. نو سلیمان علیه السلام وویل لأعذبنه عذابا شدیدا، خامخا سزا به ورکوم دته سزا سخته، او لأذبحنه، یا به ذبح کوم دلره، کنا قبل قبول عذرو، بیا خو به ولا خبره ختمه چې آینده بیا داسې کار څوک ونه کړي. او یا به معقول وجه، هغه به د پیش کوي، خپل معقول عذر به پیش کوي چې ردی د وجې نه مې غیر حاضري کړې وه، څه بیماري وه یا نور څه داسې ضرورت و چې هغه شرعا عذر حسابي. نو د هر قسمه ډیپټۍ او د هر قسمه ذمہواری د کار نه غیر حاضري دا جرم ده. چې د مرغانو جرم حسابيږي، نو د انسانانو خو به طریقه اولا دا جرم ده. د دې د وجې نه غیر حاضرۍ باندې سزا ورکول دا سنت سلیمانی علیه السلام دا جرم نه ده. زمونږ داسې قانون د ملک ګرځېدلی دی چې دا هم جرم حسابي. کم جرم چې دی هغه جرم نه دی حساب، او کم شی چې جرم نه دی هغه جرم حسابي. د دې د وجې نه تعلیمي ادارې هغه انتهایی کمزورۍ طرف ته روان دي، ځکه چې د غیر حاضرۍ په وجه باندې استاد دا سزا نشي ورکولی، حالانکه چې دا
غیر حاضری قابل قبول عذر نه نو ردی د پاره سزا د مناسب ده چې ردی په وجه باندې د تعلیم هغه معیار برقرار پاتې شي او کدا سي غیر حاضریان کیږي لکه دا کم حالات چې روان دي نو د تعلیم معیار د هغه بیړی تباہ شو ختم شو صرف هغه شکل هغه بتاته د تعلیم یافته ښکاري لیکن د هغه نه د خبرو نه د ناستې پاستې نه د اخلاقیاتو د هیڅ یو انداز نه بتاته د تعلیم هغه حالت معلوم نشي تا ته به د غره یو درنده ښکاره شي سلیمان علیه السلام هغه وی چې د به معقول وجه پیش کړي کنه سخت سزا به فمکث غیر بعید پس فمکث حصار شو غیر بعید دیر اوږد ټیم یعنی لږ ټیم بعد دی راغی دیر حصار نشو نو کسانو ورته وی چې یاره غیر حاضر خو لګېدلی او بچ کېږي به نو ځکه سلیمان علیه السلام خبره کړې نو مولا چرګک وای په داسې حالت کې راغی چې دا سانګونه یې داسې برو او دا سر یې ښکته یعنې د معذرت په شکل او سلیمان علیه السلام ته یې وی احطت بما لم تحط به وجئتك من سبأ بنبأ یقین احاطه کړي د ما په هغه څیز سره چې احاطه نه ده کړې تا په هغې سره یعنې ما په خپل علم کې هغه شی راګیر کړی دی چې هغه ستا په علم کې نه دی راګیر شوی هغه کار ما ولیدو چې هغه تا نه دی لیدلی نو خبر یې ورته بیان نه کو چې زه خبر یم په هغه شي چې ته به خبر ځکه په خبر کې امکان د دروغو او د رښتیاو دواړه او یو شی لیدل هغه داسې چې د هغې د دروغو امکانات ختم شي نو مولا چرګک ورته ووی چې ما په خپل علم کې هغه شی راګیر کړی دی چې هغه تا نه دی راګیر کړی ما چې څه ولیدو تا نه دی لیدلی وجئتک او ما راوړی دی تا ته من سبئ د سبا ښار نه بنبأ یقین خبر یقینی د سبا ښار یقینی خبر ما تا ته راوړی چې دا د یمن نه په څه فاصله باندې په یمن کې چې کم سبا ښار دی مراد د دې نه او حضرت سلیمان علیه السلام په ملک شام کې پاتې کېدو نو ردی په منځ کې تقریبا د یوې میاشتې مسافت او بیا ورته مولا چرګک وای انی وجدت امرأة تملکهم واوتیت من کل شیء یقینا ما ومندا امرأة یو ښځه تملکهم چې بادشاهي کوله د دو واوتیت من کل شیء او ورکړی شوی هغې ته من کل شیء هر قسمه سیز یعنی د بادشاهۍ سره چې کم ضروري شیزونه هغه ورته ورکړی شي ولها عرش عظیم او د هغې دپاره تخت ډېر لوی تخت د هغې چې مفسرینو د هغې شان ذکر کړی دی چې داسې تخت چې په هغې کې 300 روشندانونه په داسې طریقه جوړو 360 چې هر ورځ به په جدا روشندان کې نور راخت ځکه دغه خلک دا نور پرست خلقو د نور عبادت پی کوي دومره لوی تختو د هغې نو مولا چرګک ته خو یو د ښځې بادشاهي دا عجیبه ښکاره شو او دویم د دو دا دومره لوی تخت چې دا یې ولیدو نو دا ورته هم ډېر عجیبه ښکاره شو ځکه سلیمان علیه السلام هم بادشاه لیکن دا هغه دومره لوی تخت یعنی دومره لویه خرچه
هغه نه وکړي د دې د وجې نه چې اسراف ونشي او دوی د دې خبرې خیال او لحاظ نه ساتي نو مولا چرګک ته دغه ډېر عجیبه ښکاره شو نو سلیمان علیه السلام ته وی چې هغه ته خود بادشاہي هر قسمه ضروری شی ورکړی شوی ټول فوج وغیرہ دا وسره موجود دي وجدتها وقومها يسجدون للشمس من دون الله او من دما هغه او قوم د هغه چې دو سجدي کولې نور ته سوا د الله پاک نه د نور عبادت کوي دي چې خلق وزين لهم الشيطان اعمالهم او خیسته کړی دی دو ته شیطان خیسته کړی دی دو ته شیطان عملونه ددو فصدهم عن السبيل پس منع کړی دی دو د حق لارینا فهم لا يهتدون پس دو نمومی لار یعنی حق لار دو نمومی او بلدا الا يسجدوا لله الذي يخرج الخبأ في السماوات والارض دو سجدی نکی الله پاک تا الذي هغه الله پاک يخرج الخبأ في السماوات والارض چې راوباسي پټ سيزونه په اسمانونو کې او پسمکه په اسمانونو کې پټ سيزونه نور سپومې ستوري دغه شانته باران وریاض دا پټ سيزونه الله پاک په اسمانونو کې دا پیدا کړی او پسمکه کې بوټي غیاګانې وغیرہ دا شیزونه بیا د بعضی شیزونو د ظاهرولو ښکارا کولو د پاره الله پاک انسانانو لا آلات ورکړي دي چې دغه شیزونه د پسمکه کې ښکارا کړي مولا چرګک وی چې حقدار د بندګۍ او د سجدي هغه خو الله پاک ته چې دومره لوی ذات ته چې پسمکه اسمانونو کې پټ شیزونه هغه راوباسي ويعلم ما تخفون وما تعلنون او په د الله پاک په هغه سيزونو تخفونه چې تاسو پټ کوي و ما تعلنون او په هغه سيزونو چې تاسو ښکارا کوي نو حقدار د بندګۍ خو هغه الله پاک دی الله داسي الله پاک لا اله الا هو چې نشته حقدار د بندګۍ سوا د هغه رب العرش العظیم رب د عرش ډیر لوی شان والا ډیر لوی شان والا عرش د هغه رب دی دا غسی د نکي او تلی دی د نور سي دی شروع کړي د هغه عبادت او د خدای دغه نعمتونو ناشکری کوي دا د هدهد توحید چې د سليمان عليه السلام ته بیان سليمان عليه السلام ورته وی دا آیت مبارکه چې مونږ وینو په دې باندې سجده لازم شو پټولو باندې تلاوت نه وروسته سجده دا لازم ده چې ونه کړه به ګناګار قال حضرت سليمان عليه السلام اوه سننظر اصدقت ام كنت من الكاذبين خامخا منګه ګورو اصدقت چې ترشاوه ام كنت من الكاذبين او کته د دروغجنو وس پر دې خبره تحقیق کوم او د دینه معلومه شو چې پیغمبران دا غیبدان ندي کنه سليمان عليه السلام تبع د دغه بلقیس د دغه حکومت او ردی خبرو لیکن هغه د دینه هیڅ خبر نه مولا چرګک خبر او بیا هم هغه د هغه د تحقیق د پاره طریقه و نو حضرت سليمان عليه السلام ورته وی چې تا خو خبره وکړي خو وس په موږ د دې تحقیق د دینه دې ته اشاره دی مسلې طرف ته اشاره چې په یو شیز باندې به تحقیقا عمل کول دا هم د انسان د پاره جهل او نقصان یو سړی برزان نه خبر نه بل وې پلان کې دا کار کړی یا دا خبرې کړي
نو من اول اقدام کو او رستو بیا تحقیق کو. د دې د وجې نه زمونږه اکثر پریشانی مونږ ته راځي. د دې د وجې که مونږ اول تحقیق کولی رستو یو اقدام کولی بیا به دغه پریشانی او دغه نقصانات نه. نو سلیمان علیه السلام ورته وی سننظرو خامخا مونږ ګورو اصدقت ام كنت من الكاذبین چې تا د رښتونو نه او که ته د دروغجنو. او بیا ورته سلیمان علیه السلام وی اذهب بکتابی هذا ویسا خط زما هذا چې دا خط ولا ولیکو او دای ولا ورکو چې دا خط ویسا فالقه الیه پس وغورځوئ دوتا ثم تول عنهم بیا ډډه وکړه د دونه یعنی یو طرف ته شه د دونه فانظر پس ګوره ماذا یرجعون چې څه رد عمل کوي دوی چې دو څه جواب راګرځئ د دو حالت ته بیا ګوره چې ردی خط په مقابله کې د دو طریقه او رویه بیا څنګه هغې ته ګوره. نو کله چې مولا چرګک لاړو نو د دو د حکومت کم ټیم چې وو دغه ټیم ختم شو برخاست شو او بلقیس په خپل محل کې آرامي کو. نو مولا چرګک په روشندان کې دا خط ویوړو او د هغې په سینه باندې کېښ او دا چې به کله اوده کېده نو ردی وی عادت دا چې دروازې دا ټولې به دې بندولې او چابیانې به ردې سره او د هغې نه بهر آرمي پولیس دا وغیره دا به ولاړ او بیا نږدې خاص کسان د هغې به ولاړو چې څوک دننه رانشي. نو چې دا راپاسېده دا خط یې ولیدو نو ډارې کې منډې کړې چابیانو ته چې دننه څوک راغلی. نو چابیانې په خپل ځای پرتې دروازه یې وکته دروازه هم بنده وه هغه یې کولاو کړه بله دروازه هغه یې کولاو کړه بهر ووت. کسانو ته وی چې تاسو چېرته وئ؟ ویلي موږ خو په دې ځای ولاړو. وی څنګه دننه خط راوړی شوی دی؟ وی څوک خو راغلی نه دي. چې بلقیس وکتو نو مولا چرګک ناسو هغه په نظر باندې راغی او چې خط یې وکتو نو بلقیس دا ډېره هوښیاره زنانه وه. دې خپل د حکومت دی نمایندگانو ته ووی یا ایها الملأ انی القی الی کتاب کریم. چې کله دوی وی چې څوک راغلی نه دي او بالکل موږ په خپل ځای باندې په ټیم ډیپټي دا کوله نو دی ورته بیا اعلان وکړو یعنی هنګامي اجلاس دی راوغوښتو او دوی ته وی انی القی الی کتاب کریم یقینا راغورځولی شوی دی ماته کتاب کریم یو خط عزتمن چې په هغې باندې مهر لګولی شي. دی ورته ووی چې یو عزتمن خط دا ماته راغورځولی شي او عنوان د خط دا ده انه من سلیمان یقینا دا خط دی د طرفه د سلیمان علیه الصلاة والسلام و انه او یقینا شان دا ده بسم الله الرحمن الرحیم چې شروع ده په نوم د الله پاک چې رحمان او رحیم. نو دا خط شروع دا په بسم الله الرحمن الرحیم سره شي او دا سنت طریقه ځکه جنابی نبی کریم صلی الله علیه وسلم چې بادشاهانو ته څومره خطونه لیږلي دي نو د هغو شروع هم په بسم الله سره شي او په حدیث شریف کې هم دي کل امر ذی بال لم یبدأ ببسم الله فهو اقطع وفي رواية فهو ابتر وفي رواية فهو اجزم.
او په یو روایت کې کل امر ذی بال لم يبدا بحمد الله فهو اقطع او كما قال عليه الصلاة والسلام چې د کم کار شروع په غیر د بسم الله نه وشي دغه کار د بیماری دی یعنی د پدې کې برکت نه دا کار دا نقصانی او چې د کم کار شروع په بسم الله سره وشي دغه کار برکت نو سليمان عليه السلام هم خط دا د بسم الله نه شروع او د خط مقصد هغه وته ذکر کو چې د خط مقصد دا ده په یو دو الفاظو کې ځکه د خدای پیغمبر الا تعلو علی واتونی مسلمین چې غلبه مکو په ما باندې یعنی د غلبې کولو کوشش مکو په ما باندې پنځه زما سره مازمیا واتونی مسلمین او راشه ماتا تابعداري کوونکی خدای د دین تابعدار شه د الله وحدانیت ومنه او د هغه پیغمبر پاغه باندې ایمان او زما سره د مقابله کولو کوشش مکو نو حضرت سلیمان علیہ السلام په دو الفاظ سره مقصد بیان اولنه دا چې حکومت خوده لوی حکومت ته فوج او دغه شانتي وسایل دا سره ډیر نو ګوره چرته د مقابله کوشش ونه او دویمه خبره دا ده چې زماستا ملک ته نستا مال ته نستا بادشاہی ته هیڅ غلا نشته بلکې مقصد می دا ده چې تا د الله پاک دین او وحدانیت ته غاړه کړې بس نو منګه استاد محترم معنا کوله الا تعلو علی واتونی مسلمین چې زما سره پنځه مازمیا او راشه او سمشه نور ډېرې خبرې پرې دا قدوټه کې او د ماهر طبيب هم دغه شانتي طریقه کار چې کله د بیمار علاج کوي نو په یو نسخه په دوو نسخو کې هغه خپل علاج مکمل او چې کمزوري نو هغه شپږ قسمه دوايانې ولي هغه مریض هغه په خوراک باندې بیا ستړی شي چې څه ټیم بدا شیخ نو سليمان عليه السلام هم په لندو مختصرو الفاظو کې مکمل بیان وکړو هغه چې د الله پاک وحدانیت هغه اومنه او د مقابله کولو کوشش مکو د خدای د دین سره مقابله نه وتفقد الطير او لټونی وکړو د مارغانو فقال پس سليمان عليه السلام وی مالی لا ارى الهدهد سشوی دی چی زنینم ملا چرگک ام کان من الغائبین یا دے دغی رازرونا لأعذبنه خامخا سزاب ورکم دتا عذابا شدیدا سزا سختا او لأذبحنه یا با حلال کم دلرا او ليأتيني بسلطان مبين یا براولی ما تا معقول عذر
فمكث غیر بعید پس حصار شو لگ ٹیم بلا معنی دا حصار شو غیر بعید دیر ٹیم نو یعنی لگ ٹیم حصار شو فقال پس ویوی احط راگیر کڑے دے ما بما هغسیز لم تحط به چی ندے راگیر کڑے تا پا علم خپل سرا وجئتک او راوڑے دے ما تاتا من سبئن دا سبا خارنا بنبئ یقین خبر یقینی انی وجدت امرأة یقینا ما همند یو زنانا تملکهم چی حکومت کوددو و اوتیت او ورکرش ورتا من کل شیئن دا هر ضروری شیزنا کم چی دا حکومت دا پارا حقا ضروری او لازمی دا غشیزونا و تورکرش ولها عرش عظیم او دا حقی دا پارا تخدیر لویو وجدتها او مندر دا ما حقا وقومها او قوم دا حقی یسجدون للشمس چه دو صدیق والانورتا من دون الله على ودى الله پاکنا وزين لهم الشيطان اعمالهم او خیسته کړی دی دوتا شیطان عملونه ددو فصدهم عن السبيل پس من کړی دی دو د حق لارنا فهم لا يهتدون پس نمومی دو حق لار الا يسجدوا لله دا چی دو سجدین کوي الله پاک تا الذي هغه الله پاک یخرج الخبأ چراو باسی پٹ سیزونا فی السماوات والارض پا اسمانونو اوزمککی ویعلمو او پوہ دے ما پا حغسا تخفونا چتا سوی پٹ کوئی وما تعلنون او پا حغسا چتا سوی اخکارا کوئی اللہ پاک یعنی اللہ داسی ذات دے لا الہ نشتر حقدار دا بندگئی الا ہو سوا دا غنا رب العرش العظیم رب دا عرش لوی شان والدے قال سلیمان علیہ السلام اوی سننظر اصدقت خام خامنگا گورو چی ترشاوے ام کنت من الكاذبین یا تایید درو جنونا اذهب بکتابی ویسا دا خط زما هذا چدادے فألقه إليهم فسوغر زويدوتا ثم تولى عنهم بیا وگر زددونا یعنی یو طرف تشددونا فانظر بس اگورا ماذا يرجعون چی سا جواب را گرزیدو قالت
بلقیس اوی یا ایها الملأ اے دا قوم نمائندگانو انی القی الی یقینا را غرزول شید ماتا کتاب کریم یو خط عزت من انه من سلیمان یقینا دا دید طرف دا سلیمان علیہ السلام وانه او یقینا شان دا دے بسم الله الرحمن الرحیم چی دا شروع دے پنوم دا اللہ پاک چی رحمان او رحیم دے اللہ تعلو علی دا چی پا ما بانی زان مدرنوا وَأْتُونِي او راشی ماتا مسلمین تابداری کون کی نو پا ما بانی زان درنوی مو او مسلمانان شا